أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التکویر په شروع کې د آیت نمبر 1 نواخلا تر آیت نمبر 13 پورې د قیامت حالات بیان کړی دي او هغه عظیم انقلابات چې په کائنات کې برازي د قیامت د قائمېدو په وجه باندې د هغې ذکر کړی دی. نور چې د رڼا د ټولو نه لویه ذریعه ده، دا به بې نوره شي، بې رڼا به شي. دغه شان ستوري دا به خړه شي، خپل رنګت خپل رڼا به پرېږدي. غرونه چې مضبوط انختی دي په خپلو ځایونو باندې، دا به روان شي، د خپلو ځایونو نه به وځي. او نفوس خلق به ډلې ډلې شي، ځان ځان له به شي. د مظلومانو په باره کې به تپوس کېږي. د انسانانو د عملونو کتابونه به خواره شي او اسمان به بدل کړی شي، د اسمان کیفیت او هیئت به بدل کړی شي. جهنم به ختیز کړی شي او جنت به نږدې کړی شي. دا اوصاف دي او داسې حالات دي چې په کار دا ده چې انسان په دې کې غور او فکر وکړي او په زړه باندې د دې هیبت راشي او د دې ورځې د دپاره د تیارۍ احساس او د تیارۍ تړپ دا په زړه کې پیدا شي او د هر هغې کار نه سړی ځان وساتي چې هغه به په دغه ورځ باندې د ملامتیا او د شرمندګۍ باعث جوړیږي. نو دا آیتونه بار بار لوستل، مخې ته کول او د دې حالاتو دپاره د ځان د تیارولو کوشش کول. دغه شان په آیت نمبر 7 کې د دې خبرې بیانو، اذا النفوس زوجت، چې نفسونه به جوړه کړی شي. نو په هغې کې د مفسرینو یوه رایه دا تېره شوې وه چې انسانان به په دریو ډلو کې تقسیم کړی شي: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال او السابقون. دا درې ډلې. هر سړی چې د هغه عمل څنګه دی نو د هغې عمل والا سره به یو ځای کړی شي. او هر سړی چې په دنیا کې د چا سره مینه ساتلې ده، د چا سره محبت کړی دی، چا اتباع کړې ده، نو د هغه سره به یو ځای کړی شي د قیامت په ورځ باندې. نو که چا د انبیاو، د شهداو، د صالحینو او د صدیقینو ملګرتیا کړي، نه دا به د هغوی سره ملګری. چې د چا د هغوی سره مینه ساتلي، د هغوی سره به ملګری. او چې چا د شیطان او د کافرانو، د فاجرانو، د بې حیاو خلقو ملګرتیا کړي، د هغوی سره مینه کړي، به د هغوی سره ملګری کېږي. که دی غواړي او که دی نه غواړي، که دی هغوی طرف ته تلل غواړي او که نه غواړي، خو د قیامت په ورځ باندې به د هغوی سره وي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي. دغه شان واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، په دې کې د هغې خلقو سره، د هغې مخلوق سره، د الله د هغې بندګانو سره چې هغوی کمزوري دي، د هغوی سره د نرمۍ، د هغوی سره د ملاطفت، د هغوی سره د حسن سلوک درس دی. او د هغې خلقو دپاره سخت وعید دی چې کم خلق د ماشومانو جینکو سره امتیازي رویه ساتي، د نارینهو په مقابله کې د هغوی کم خیال ساتي، د نارینه اولاد په مقابله کې د هغوی کم خیال ساتي او د هغوی سره ظلم کوي. نو د دغې خبرې به
تپوس کولی کی. و اذا الموءودة سئلت. کله چې مونږه خپل اولاد ته سوچ کو نو چې د دې خبرې خیالي چې په الک او په جینۍ کې مونږه مور او پلار فرق ونه کو، بلکې د هغوی سره یو شان سلوک کو، یو شان رویه د هغوی سره ساتو. دغه شان د ټولو کمزورو د ټولو ماشومانو خیال ساتو، د هغوی سره د نرمۍ او د مینې معامله کو، د هغوی د حقونو حفاظت کو. په آیت نمبر 14 کې دا خبره بیان شوه چې کله دغه حالات راشي د قیامت ته، انسان ته پته ولګي چې د سره راوړي د ځان سره د څه تیاری کړې ده، نو په هغه ورځ باندې خو به هر چا ته پته لګي. کامیابی کې به هغه سړی چې په دنیا کې ځان ته رامخته کی چې ځان سره سوړم، آخرت ته د ځان سره سوړم، د قیامت ورځ ته د ځان سره سوړم، نو دغه ورځ را یادول غواړي. او چې د نن نه سړی چې یو نیک عمل ځان لونی سي هغه کوي د دې دپاره چې دا تمنای چې دا به د قیامت په ورځ زما مخې ته راځي، زه په خوشحالیږم، دا به ما خوشحالي. ځان دپاره نیک عملونه مخې ته لیږو چې هغه زمونږ سره هلته حاضریږي به انشاءالله. الله زمونږ عملونه قبول کړي. بیا د قرآن مجید شرافت ذکر کړی دی په هغې ملائکو او د هغې رسول په صفت او په شرافت سره چې هغه د دې قرآن مجید انسانانو ته د رسولو ذریعه ده. او دا ټول په اصل کې د قرآن شرافت ده. او ځکه چې قرآن په داسې ملائک په لاس باندې را لېږلی شوی دی چې هغه کریم دی، ذی قوت دی، عند ذی العرش مکین دی، مطاع دی او امین دی، ډیر لوی مرتبه والا دی. نو په دې کې د دې حکم او د دې قول او د دې کلام ډیر لوی مرتبه مخې ته راځي. ځکه اکثر دسی چې عام طور خطونه چې خلق لیږي بادشاهان یو ځای نه بل ځای ته په عامو ذریعو باندې په عامو طریقو باندې لیږي، خو چې د کم خط او د کم پیغام اهمیت ډیر سیوای نو په خپلو وزیرانو کې به غټ وزیران وګوري او غټ مرتبه والا کسان وګوري او هغه د وفد په صورت کې ولیږي په هغې پیغام سره چې د دغه پیغام اهمیت سره واضح شي. نو دغه شان د قرآن مجید د اهمیت اظهار کیږي د دې صفاتونه چې دا کم ملائک راوړی دی، نو هغه ملائک ډېر لوی عزت والا او شرافت والا ملائک دي. وما هو بقول الشیطان الرجیم وما صاحبكم بمجنون. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات خولی دی بیا چې دا ستاسو دا صاحب دا مجنون نه دی، دی رښتونه دی چې سوی دی په لیدلو سره وي او دی چې د غیب خبرې تسکمې راځي په هغې کې څه بخل نه کوي. نو د دواړو رسولانو صفات بیان کو، د رسول ملکی صفات هم او د رسول بشری صفات هم بیان کړو. نو چې څوک د دغه رسولانو سره مینه وساتي نو دی به د قرآن سره هم مینه کوي او د قرآن تعظیم به کوي، د قرآن تلاوت له به وخت ورکوي، د قرآن د زده کړې دپاره به وخت وباسي. دا قرآن چې د کومو خبرو حکم کوي هغې ته به دی منډه وهي، د کومو خبرو نه چې منع کوي د هغې نه به دی وروستو کېږي. نو دغه صفات د دواړو رسولانو په دې وجه باندې بیان کړو. دغه شان وما هو على الغیب بضنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې دا خبر رااله چې دته د غیب کوم خبرې د الله د طرف نه میلاو شي نو هغه د پټی نه پای کې د بخل نه کوي نور خلقو ته پر رسولو کې. نو دې خبرې طرف ته پکې اشاره ده چې نبی چې دی نو دی هم علم غیب نه لري، د نبی سره علم غیب نه وي، هغه صرف چې د الله د طرف نه ورته په طور د وحی باندې راشي. نو چې د نبی سره علم غیب نه وي نو د نبی نه چې علاوه نور کوم خلق د هغو سره به د کوم غاړې علم غیب راشي. ډېر چې خلق د نورو خلقو دپاره مني
دا وګوره د دار خبرې پته لګي معاذ الله معاذ الله دا خبرې ټولې شعبه د بازی خلقو زده کړه کړي دا معلومه کړي چې عام طور په معاشره کې کوم خبرې مشهور دي عام طور د خلقو کم خوونی عام طور په خلقو باندې کوم خبرې اثر انداز کیږي هغه خبرې د ارچا تقریبا یو شان غوندي نو هغه خبرې مخې تراوي د وګوره زما د حالت نه خبر شو ګوره نو دا شعبه د بازی د غیب او علم د الله نه سوا د هیڅ سره نشته الا د الله رب عزت ته او وی لکه انبیاء او تبع وحی را لګل او د هغه سره باغوي بیا د غیب خبرونه مونږ ته راکو د مونږ ته چې کوم د قیامت او د جنت او د جهنم دا خبر راغلی نو مونږ ته خو مو لیدلی نه دي او نه دا چا په مونږ کې د هغه مشاهده کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ته خولی دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رب العزت د طرف نه معلومی شوی د الله رب العزت طرف نه وتا وحی شو نو علم غیب د الله خاصه ده صرف او صرف الله سره خاص ته او د الله نه سوا بل چاته علم غیب نشته بیا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم قران چې د ټولو خلقو د پاره را لګلې شوی دی او د صلاحیت لري چې ټول خلق په دې سره نصیحت حاصل کړي او د نصیحت حاصلولو د ټولو خلقو استعداد نشته کم خلق چې د نصیحت اراده کوي نصیحت د ځان د سمولو اراده کوي د نجات د حاصلولو اراده کوي کم خلق چې د هدایت اراده کوي نو هغه خلقو ته په دې سره هدایت ملاویږي نجات په ملاویږي او څوک چې د هدایت اراده کوي نو په کار د قرآن ته لاس کوي قرآن ته لاس کوي او په قرآن باندې ځان پوهیږي ځکه په دې سره به د نجات ملاویږي په دې سره به د هدایت ملاویږي د قرآن نه علاوه بل لار کې په بل سیس کې نجات او هدایت نشته نو چې مونږه د دې قرآن سره خپل تعلق مضبوط کو او د الله نه وغواړو چې الله مونږ ته استقامت نصیب کی هغه استقامت چې په دې قرآن سره ته د هغه وعده کړی ده چې په دې قرآن سره به انسان ته هغه استقامت او هغه برابرواله او سیدواله نصیب کیږي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد